دلوی کنفیوژن نه پس د خیبر پښتونخوا اسمبلی اجلاس کې د 2019 ارب روپے بجټ وړاندې کړی شوی. دستاویزاتو مطابق په بجټ کې نوې او غټه منصوبه نه ده شامله کړی شوې. بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخوا او پنشن کې د وفاقي بجټ مطابق اضافي اعلان شوی. د صحت لپاره بجټ د 222 ارب روپے نه 206 ارب روپے کړی شوی دی. د مزدور اجرت د 14,000 روپو نه 40,000 روپے کړی شوی دی. وزیر خزانه آفتاب علم ولیدي چې تاریخ کې په وړاندې ځل د بجټ کې 10% اضافه شوې ده. Order in the house, please. बैठ जाए यार आप. बैठ जाए सारे. हेलो. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بجټ دوران اپوزیشن سخت شور شرابه کړې ده او صوبایي حکومت خلاف یې ناربازي هم کړې. اپوزیشن اراکینو نارې وخلي چې کوسه کوسه کې شور دی، علي بابا چور دی. اپوزیشن اراکینو د سپیکر ډایس مخې ته هم سخت احتجاج ریکارډ کړی. په دې موقع حکومتي اراکین هم ډایس مخې ته راغلي او مخالفو ډلو خلاف یې چغې وهلي دي. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا الیامین ګنډاپور ویلي دي چې وفاقي حکومت بجټ دوکه ده. زمزلا کې د ټیکس نفاذ کې به رکاوټ جوړیږي. عام انتخاباتو کې زموږ د سیټونو غلا شوې ده چې چا هم دغه غلا کړې ده الله دې غر کړي. بجټ اجلاس ته وینا کې الیامین ګنډاپور دا هم ویلي دي چې اپوزیشن دی بجټ لپاره تجاویز وړاندې کړي. اجلاس کې د اسرائیلي حملو دوران شهید شوی ایرانی مشرانو بخانې لپاره فاتحه خوانی هم شوې ده او وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د اسرائیلي حملو مذمت کړی دی. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن لیډر ډاکټر عباد الله خان ویلي دي چې صوبه کې د کرپشن ریکارډونه ماتي وي. د وزیر اعلی خطاب باندې خپل رد عمل کې اپوزیشن لیډر ویلي چې الیامین ګنډاپور ایوان کې ذاتي حملې کړي کوم چې ښه خبره نه ده. عباد الله ویلي دي چې پی ټی آی 2013 او 13 کې راوستي شوی دی. چا چې هم دوی راوستي دي الله پاک دې هغوی هم غر کړي. د پی ټی آی طرز سیاست صرف دعوې او وعدې کول دي. په ایران د اسرائیل فضايي حمله ایرانی میډیا تر مها حملو کې آرمی چیف جنرل محمد باقری د پاسداران انقلاب مشر حسین سلامی او جوهری سائنسدان محمد مهدی فرودن عباسی په شمول 8 کسان شهیدان او 329 نه زیات ژوبل شوي دي. وزیر اعظم نتنیاهو ویلي دي چې حملو کې د ایران جوهری تنصیبات او حساس فوجي مرکزونه پناه کړي شوي. ایران هم په اسرائیل جوابي وار کړی دی. د 100 نه سوا ډرونز حملې کړي. بلخوا اسرائیل کې هنګامي حالات نافذ کړل شوی او خپل وګړو ته بم شیلټرز ته نږدې اوسېدو هدایت کړی دی. د نه وړاندې د ایران لخوا جوابي کاروای لپاره د بیلسټیک حملې اندېښنه هم څرګنده شوې وه. د ایران سپریم لیډر آیت الله خامنه ویلي دي چې اسرائیل ځان لپاره د تکلیف او بدقسمتۍ انتخاب کړی دی. داسې جواب به ورکوو چې یاد به یې ساتي. بلخوا د اسرائیل فوج ترجمان تصدیق کړی چې ایران د 100 نه زیات ډرون داغلي دي. صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف په ایران د اسرائیل د حملو په سختو ټکو کې مذمت کړي او دای د اسرائیل غیر ذمہوارانه اقدامات ګرځولي دي. خپل بیانونه کې صدر مملکت او وزیر اعظم د اسرائیل حملې د سیمې سلامتیا لپاره خطرناک ګرځولي او نړیوالې ورورولۍ نه د اسرائیل خلاف فوري اقدامات پورته کولو مطالبه کړې ده. بلخوا قومي اسمبلی او سینټ کې په ایران د اسرائیل د حملو خلاف مذمتي قراردادونه منظور شوي دي. سعودي عرب په ایران د اسرائیل د جارحیت مذمت کړي او دا حملې د ایران د خپلواکۍ او د نړیوال قوانینو او اصولو خلاف ورزي ګرځولې ده. د سعودي عرب خارجه وزارت
د متحده قومونو او سلامتی کونسل نه د اسرائیلي جاهریت خلاف فوري اقدامات پورته کولو مطالبه کړې. د متحده قومونو جنرال سیکریټري انټونی ګوتریس د اسرائیلي د حملو مذمت کړې او فریقینو باندې زور راوړی دی چې د صبر او تحمل مظاهره وکړي. امریکای صدر ډونالډ ټرمپ دړکه ورکړې ده چې د اسرائیل نورې حملې به زیاتې وحشیانه وي. ایران دې ډیل وکړي ګنې بیا به هیڅ هم نه وي پاتې شوي. خپل یو بیان کې امریکایي صدر ویلي دي چې ایران ته د ډیل ویلي شوي ولې دوی ډیل ونه کړو. د لوظنامې کوششونه هم شوي ولې دغه معاهده هم نیمه کې پاتې شوې ده. ټول سخت دریځه ایراني قیادت وجلې شوې. ډونالډ ټرمپ د حالات نور خرابېدو اندېښنه هم څرګنده کړې ده. ترکیه صدر طیب اردوان ویلي دي چې ایران باندې اسرائیلي حملې کولو اشتعال انګیزي ده. نتنیاهو انتظامیه ټول نړۍ تباهۍ طرف ته بوتلې. ایران باندې د اسرائیل حملو پر رد عمل کې طیب اردوان دا هم ویلي دي چې د نتنیاهو د قتل عام نیټ به هر صورت کې ودرول وي. وزیر اعلی سند مراد علي شاه صوبایي اسمبلی کې د 3450.8 ارب روپۍ بجټ وړاندې کړی. ګریډ 1 نه تر 14 پورې ملازمینو تنخوا کې 12% او دې نه لوی افسرانو تنخوا کې 10% اضافي اعلان شوی. پنشن کې 8% اضافه شوې ده. مراد علي شاه ویلي دي چې د سند خلکو همیشه پیپلز پارټۍ باندې د اعتماد اظهار کړی. بجټ کې متعلم، صحت، انفراسټرکچر او نور اهم شعبو باندې زیاته توجه ورکړل شوې ده. پاکستان خلاف بھارتی جاہریت معاملہ د بلاول بھٹو زرداری په مشرۍ کې د پاکستان پارلیماني وفد برسلز کې د بلجیم د خارجه وزارت د چارواکو د یورپی پارلیمنت د کمیټې صدر نه علاوه یورپی کمیشن کې د نړیوال شراکت دارۍ کابینې د مشر سره ملاقاتونه کړي او د پاکستان خلاف بھارتی جاہریت نه یورپی یونین مشران خبر کړي دي. صدر ډونالډ ټرمپ د پاکستان او بھارت ترمنځ د کشمیر مسله حل لپاره د دریمګړي کردار د ادا کولو وړاندیز کړی دی. وایټ هاوس کې میډیا سره خبرو په وخت ټرمپ ویلي دي چې هغه دواړو ملکونو ته ویلي دي چې د کشمیر په معامله دوی ډیر وخت راسي جنګونه او دښمني وکړه خو اوس دا مسله خلکېدل پکار دي. بھارت کې الوتکه غورځېدو معامله ریسکیو آپریشن مکمل شوی دی او سیول ایوییشن محکمې د حادثې تحقیقات شروع کړي دي. لندن ته تلونکې الوتکه 13 ورځ احمد آباد ایرپورټ سره نږدې په رهایشي علاقه غورځېدلې وه. حادثې له وجې جهاز کې ناست 241 کسان وژلي شوي، صرف یو مسافر بچ پاتې شوی. صدر زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف په دې پیښه د افسوس اظهار کړی دی. د قومي کرکټ ټیم بیټینګ کنسلټنټ محمد یوسف د خپل عہدې نه استعفا ورکړې ده. پی سی بي ته لیږلې شوې استعفا کې محمد یوسف ویلي دي چې د ذاتي مصروفیاتو له وجې په دې عہده نور کار نشي کولی. محمد یوسف دې نه مخکې هم استعفا ورکړې وه ولې د بورډ چیرمین محسن نقوي دغه استعفا نه وه منلې. او د خیبر پښتونخوا په برني سیمو کې نن د باران سلسله شروع کېدو امکان دی. د بارانونو دغه لړۍ به 3 ورځې جاري وي. موسمیاتو محکمې تر مخه اسلام آباد، شمالي مشرقي پنجاب، ګلګت او کشمیر کې هم ځای په ځای باران ورېدو پیشنګوي شوې ده. بارانونو له وجې به د ګرمۍ شدت هم تر ډېره حده پورې کم شي.